یعنی اوس دې وخت کې موجوده وخت کې چې تاسو بهر وځئ څه صورتحال وي لکه چې اوس په دې حال کې تاسو د دې ځای نه پاسئ او بهر لاړ شئ بازار ته لاړ شئ مارکیټ ته لاړ شئ داسې وخت راغلی دی چې څنګه ښځه په بازار کې قدم کېږدي هغې ته به څوک نه ګوري هغې ته به څوک اواز نه کوي خو که یو ټرانسجنډر په یو بازار کې قدم کېښوه پیله خو به ټولې چغې شروع کېږي چې بې باجي ای ببو راشه دا والا دا والا راشه کنه ښکلیا راشه کنه داسې راشه کنه داسې دا ټول هوټینګ به سټارټ کېږي نو ټرانسجنډر خپل سر لاندې کړي او سیده روان خپل منزل طرف ته دا آوازونه جوړ کړي څه پکې داسې بې حیا خلک هم پکې داسې راشي چې هغې شاته ټرانسجنډر چرچ کول هم کوشش کوي پرس هم ترې راکاږي لوپټ هم ترې راکاږي نو سر د دې هر چا خپل عزت دی که یو انسان هر رنګ دی خو دې پاک چې دی هر چا له عزت ورکړی دی خو کیسه دا ده چې کوم دی په زړه دې څه تېرېږي چې دننه ازار کوي خیرې کوي څه کوي سر یو ورور دی د ورور دی د هغه خور ته صرف څوک بره وګوري یا ورته آواز وکړي یو هلک دی د هغه خور ته څوک صرف بره وګوري یا آواز وکړي هغه ټایم هغه قتل کوي صحیح ده د هغه هلک چې دی وینې اوږې تږې شي نو تاسو سوچ وکړئ چې یو ورور دی د خپل عزت دپاره چې یو قتل کوي نو ټرانسجنډر د خپل عزت دپاره هېڅ هم ونه کړي نو د هغه په اړه باندې به څه تېرېږي ورور خو به خپل زړه سپک کړي قتل به وکړي جګړه به وکړي مونږ خو هېڅ هم نشو کولی مونږ خو بیا هم سیده روان یو بس وایو یا الله ته ورسره پوه شي نو خلک ولې وي د ټرانسجنډر خیري قبلېږي ځکه چې هر څه په اړه باندې تېرېږي او چې کله یو د زړه نه وځي که نه چې اوف دې کس را سره داسې کړي دي نو وي عرش وخوځېږي نو څنګه به د الله پاک د ټرانسجنډر خیري نه قبلوي څنګه به د خلکو نن د هر چا په کور کې یو ټرانسجنډر پیدا کېږي ولې ټول ازار او خیري دي بالکل ویریږي د هغه غرض نه نو که زه دا تپوس کومه چې قانون آئین هغه وایي چې موږ دوی ته د دوی حق ورکوو موږ کوشش کوو بدلون نه کېږي هغه قانون یا هغه آئین څومره فعاله دی هغه به تاسو ته پخپله پته وي ځکه چې تاسو تجربه کوئ تاسو وینئ او د هغې باندې تاسو رڼا وام چوله خو د حکومت چې کوم دریځ وي د پولیس چې کوم دریځ وي نو زما د خبریال په حیث باندې زما کار دا دی چې هغه زه بیان کړم چې دغه وي آئین قانون تاسو په موبایل کې چارج ختمېږي که څه وجه او چې چارج لږ ختمېږي چارج ته لږ هم لږ